تقریبا د 10 صحابو نه منقول دی او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام عمل هم دی. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام به کله کله داسې کوله دود کېدو نه مخکې به 4 رکعاته نفل کوله او چې کله موقع ملاو شوه د شپې به راپورته شو نو 4 به نور وکړل، کله کله به 6 وکړله. وایي دا د لیلة القدر برابر ثواب لري. څومره غټه درجه ده لیلة القدر، څومره ثواب دی؟ خیر من 1000 شهر. هغې کې عبادت کول، روژه نیول، 2 رکعاته مونځ کول، لږه صدقه ورکول، وی د 1000 میاشتو برابر. 1000 ورځې نه دي یادې کړي، 1000 میاشتې تقریبا 83 سال برابرېږي. 83 کاله عبادت کول څومره ګران کار دی چې یو سړی ولګېږي او د 4 رکعاته وکړي او روزانه چانس دی ما ستا دپاره. ښایسته اوږدې شپې دي، بهترینې بار ګپې شپې لګو، لارو کوڅو کې ولاړ یو، اجرو کې ناست یو، په موبایل باندې وختونه ضایع کوو، په ګپو شپو باندې ټایمونه خرابوو. راشه چې ماسوتن مونځ دې وکړه په ټایم باندې کور ته راشه.